کو سلامونه او احترامات پر هیله چې ټول بروغ جوړ او خوشاله به کتونکو یو افسوسناک خبر د سره شریکوم چې د اورګزو او د هنګویو نامتو مشر ملک عزت ګل جیبانته دلته بلاس شي وی یا هند ګارنیټ ور باندې راغلی وی دا اوس پرې معلومه نه دی یو پیرنګ هم شوی دی پولیس هم راغلی دي سچو شفیع الله خان هم په ځای موجود دی په ګڼ شمیر کې اعلی چارواکي پولیس هم دلته موجود دي او چاته اجازه نه ورکول کیږي چې دا غوځه باندې تګ وکړي په بي ډي اف کوم سیستم دی هغه هم روان دی دوی وایي تر اوسه پورې به چاته اجازه نه ورکوي ځکه دوی لا هم ګوري چې دلته نور بمونه نه وي ښخ دا تر اوسه پورې معلومه نه دی چې په دوی باندې دغه هند ګارنیټ یا ډاډزې دا څه شوي دي چا کړي دي چې اوس پورې پړه هم نه دي منلي ملک عزت ګل جی صاحب هم زخمی شوی دی او دې تر څنګ ورسره د هغه ګانمین وي یا ملګری وي یو بل ځوان هم زخمی شوی دی دوی په ډېر تیزي سره له دغه ځای څخه وړي دي او هسپتال ته چې نوي څه اپډیټ راسي هغه هم در سره شریکوم خو د پولیسو سره چې مونږ کومې خبرې وشوې دلته موجود کوم عیني شهیدین دي هغو سره خبرې اترې وشوې نو دوی وایي چې ژوند یې له خطره بهر دی مطلب داسې موست سیریس نه دي چې ژوند ته خطر وي